راته وویل چې ما ښه پاور بینکونه راوړي دي. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې کور به جوړ او روغ یاست. ځل بیا راوتلي کندهار په ښار کې په افغان مالدار بریاني کې مو په دې صفتونه موږ شیان اورېدلي وو، نو نن مو وغوښتله چې ورته راسو د دې د بریاني د نږدې ووینو او دا یو کار یې زما ډېر خوښ شو چې دلته د مطالعې لپاره کتابونه مې ایښي دي چې داسې ښکاره کړه شاوخوا. کله چې اډر تیارېږي تاسو کولی شئ دلته تر هغو پورې مطالعه مو وکړئ. نو موږ هم خپله بریاني راغوښتې ده، دا دې خواته اډر ولاړ ده. راځه دغه بریاني راورسېده. دوی د بریاني سره یو بل حساب ده چې د بریاني پلس هر شی چې ورسره څښې، که یو شی ورسره په ګفټ کې مقصد لومبي ورسره څښې، موږ خپله دغه وا ورسره انتخاب کړو. نو زه بیا خوند وګورم. هېواد له مخه میکس بریاني مو راغوښتې ده. په دې شرط که زما اواز رالی. نو وروسته بیا خبرې کوو. الحمدلله بریاني مو وخوړله، بس ښه ښایسته بریاني وه. دلته کتابونه پراته دي، زه یو کتاب راواخلم. اسمع د خنډونو غوره فرصتونه رامنځته کړي. مرکچیان د خپل مسلکي کار په لړ کې له خنډونو سره مخ کېږي. هغوی خنډونه او محدودیتونه چې د مرکه کېدونکو شخص لخوا پر دوی تحمیلېږي، خو مسلکي کسان دا خنډونه چې د مسلک ماموریت په بالا څه رقم درته وایم په دې روانه ښایسته املا مې دی املا زده ده سپېخ په ډېر څه به مینه کې کیبان دغه د الکوزي دا بیا انرژي نه ده، دا واوره. نو بس د خیر سره وروسته بیا خبرې کوو. بای بای. ښه وخت. وعم لي محمد الكويت. دغه ټول هم د دوی محصولات دي. سورفي درکړم انډیوال، سورفي درکړم. درې بریاني صحیح رایې زه ډېر موږ هم بس راووتو، بریاني مو وخوړله، موټر راته ولاړ ده. نو سره ځو مخ ته. دا د موټر مساله یو څه کمزورې ده. دروازې دا نو جامع عمر ده. دا مارکېټ ته رالم، د موبایلو مارکېټ ته تېر وخت مې ښکاره کړی دی. زما دانه پاور بینک پکار دی، دانه پاور بینک رانیسم، نو هر وخت مې پکار دی. دلته یو انډیوال دی، هغه ته مې زنګ وهلی، ورته ویل زه پیدا کوم. منظور ورکړه، منظور یوازې دا بل دوکان ته ورسه. هغه د منظور نمله جانو جوړ په خیر. جوړ په خیر. څنګه یې ښه؟ څنګه یې ښه؟ په خیر یې؟ جوړ یې ښه؟ شکر سړی مه شي. په خیر یې؟ منظوره ښه؟ په خیر یې؟ جوړ یې ښه؟ څنګه ده دوکانداري څنګه ده؟ پاور بینک ته ضرورت ولو، نو بیا منظور راته وویل چې ما ښه پاور بینکونه راوړي دي، راسه زه به یو دانه درکړم. نو اوس په هغه پسې راغلی یم. د منظور څه پاور بینک راخلم، دا دوکان خو مې ښکاره کړی و. امین مو زه راغلی وم، ته نه یې. هغه زه تللی وم هغه ورته نه یې راغلی. څو ورځې د مخه شل زره ام ای ایچ دی. دا د ګورم ښه دی. پاور بینک لپاره دا ښه شی دی. لین یې بلند دی، بیا ښه کار دی. دغه لینز
ډېره مننه دا غربي د تحفې څخه یو جهان مننه ستاسو اجازه لاړ خدای پامان د ملا نقیب اخوند چوک ته را رسېدلي نقیب اخوند چوک از ما څخه مري بدلېږي زه هم د احمد ولي خان چوک هغه شاته ده دغه موټر څنګه خراب شوی خرڅوي یې که نه چالانېږي زه بیا ور چالان کړم ګلانو ته اوبه ورکوي دغه خو نو بیا کړلی د میدان هوایي سړک